عالمه ښځه یو سړي کړې وه هغه ته وایي ګورې تا خو زه کوم خو شریعت مطابق ژوند به تېرو وی ټیک ده بلکل او که ته معلم یې زه معلم یم شریعت مطابق ژوند به تېرو وی بلکل خو وی شریعت کې ستا ټیک ده وعده ده وی شریعت کې ستا د مور او پلار خدمت په ما نشته شریعت کې به ماله ځان له کور راکې شریعت کې ستا د خویندو د لیور خدمت په ما نشته بس زه به تا سره ځان له کوټه کې ما ته به ځان جدا کې سړی وی دا څه په مصیبت دې سره څه وکړم عالم محترم سره څه وکړم زما د پلار خدمت به څوک کوي د مور به څوک کوي ماشومانو خویندو به څوک کوي وی نه تا ما سره وعده وکړه شریعت مطابق ژوند به تېر کوو بس سړي هوښیار وی بلکل ټیک ده تاله به ځان له کور کړم زما د مور زما د خویندو زما د ماشومانو پلار خدمت په تا نشته مې کوه خو ګورې زه به هم د شریعت مطابق به مو تا ژوند تېروي یو نو شریعت کې ما له څلور ښځې جایز دي یو به بله کوم